د خوست کروندګرو سږکال د اوږې کرکیله زیاته کړې. دوی وایي چې د تیر کال ښه حاصلات او د بازار د ښه کېدو له امله یې سږکال د اوږې کرلو ته پراخوالی ورکړی. کروندګر وایي چې اوږه د خوست په توده هوا کې ښه وده کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې د حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرستې وکړي. دا علت و د ویږې چې پر سخت خپل میو پټی کرلی و یا میو جرب کرلی و، خو نتیجه یې بیخي ښه وه، ځکه چې د نر کلدی په نسبت بیخي زیاته ښه وه. سږ یې دې ته وهڅولې چې میږ وجربه وکرله، خو ډېر هم دا خاطر وکرله چې نتیجه یې پر سخت کل بیخي ښه وه او بل یې به زور ښه وه، او په دا خاطر ویږه سږ بیخي ښکلېده. پر سخت کل ویږه مې یو جرب کرلې وه، سږ مې وجربه وکرله چې په خوست کې ډېره ښه نتیجه یې ورکړه. خپله ډېر ښه بازار یې لرلو. سږ مو ډېره وکرله، 2.5 جربه مو ځکه په وکرله، بازار یې ښه و، شکر الحمدلله. سږ مې ډېره کرلې ده. د خوست کروندګر له دولتي چارواکو او سوداګرو څخه غواړي چې د دوی حاصلاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. بل لور ته د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اوږې حاصل ډېر ښه دی. د دوی په خبره چې دا ځل فصل کې به د اوږې حاصل 38.50 ټنو ته ورسیږي، چې د تیر په پرتله حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. موږ د خوست نه یوازې ګربز بلکې په اکثره ګرمسیر ولسوالۍ کې د اوږې د تولید ارقام لرو، او زموږ د ګرمسیر ولسوالیو د ترویجي یونټو د ارقامو په اساس په خوست کې تقریبا 23,000 هکتاره باندې اوږه کرل شوې ده، چې د دغو 23 هکتارو نه علاوه موږ کړی شو چې د دغو تولید محاسبه وکړو 8.5 ټنه تولید د دغو 23 هکتارو څخه کولی شو. د یادولو ده چې اوږه د زرګونو کلونو راهیسې د ګټورو او روغتیایي ځانګړتیاو درلودلو له اړخه هم خواړه او هم درمل ګڼل کېدل، خو اوسنیو طبي څېړنو روغتیا ته د اوږې ګټورتوب نور هم په ډاګه کړی دی.